د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو خدمتګار خپرونه ده. بشیر احمد اتل یم ستاسو چوپړتیا کوم. راځئ قدرمنو لیدونکو چې نن داسې یو خدمتګار درته وپېژنم چې ټول عمر ټول ولس ته خندا ورکړې. دا چې دا خدمتګار څوک دی تاسې حتما پیژنئ، حتما د دې څېرې سره اشنا یې. خو نن دی چې په کوم وضعیت کې او په کوم حالت کې قرار لري تاسو راسره ملتیا وکړئ، ورځو د دوی کور ته او دا خدمتګار د دوی سره ثبتوو. دا چې دا خدمتګار څوک ده ور به شو، تاسو به یې هم وګورئ. مخکې مو دی هم په ډېرو خپرونو په ډېرو ټلویزیوني خپرونو کې لیدلی، خو اوس د ډېر بد اقتصادي وضعیت سره هم مخ ده، خو خدمتونه یې ډېر کړي، سپین ږیری شوی هم ده، اقتصادي وضعیت یې هم خرابه ده. راځئ چې د دوی سره دغه خوږه خپرونه تر تاسو ورسو. تاسو هم د خپرونې څخه خوند واخلئ، زما ملتیا وکړئ، تر پایه راسره اوسېږئ. السلام علیکم خندان صاحب، سلام علیکم. جور بخیر، ساعتت خوب است انشالله؟ بخیر هستی؟ خیر و خیرت؟ سلامت باشی. قربانت، تشکر. قدرمون لیدونکو خندان صاحب، خندان خو تاسو پیژنئ، د دې څېرې سره اشنا یاستئ. دی مو لیدلی ده، په خپرونو کې مو لیدلی دی، د تمثیل مو لیدلی دی، د ښکلې خپرونې مو لیدلي چې په رسنیو کې خپرونې درلودلې او همیشه مو دی له خندا څخه ډک لیدلی. څنګه چې نوم خندان د همدغسې نورو لیدونکو ته یې خندا ورکړې. خو نن خندان صاحب سپین ږیری شوی ده، ضعیفه شوی ده او نن نو په داسې یو حالت کې ده چې هغه پخوانۍ خندا، هغه پخوانۍ موسکا یې نه ده پاتې، خو د ده خدمتونه همیشه پاتې دي، د ده خدمتونه همیشه د موږ سره دي. نو راځو د سره خپرونه ثبتو، ورځو کور ته. خوب خواست انشالله؟ شکر از بدوایتان هستیم. مقصد که خوب باشی، خوب است. هنوز هم خندان هستی؟ خود تغییرات آمده، یا کوا که تغییرات خود میاد آدم که ریستفه شد. تغییرات آمده، انسان که ضعیف شد تغییرات خامخا میاده. بیا خدا مهربان است، بریم دیگه فامیل که این برنامه خدمتگار را ثبت کنیم، خدمت‌های خب مردم دیده کنیم، دیگه هم گپ بزنیم که حالا چطور است وضعیت اقتصاد دیگه چطور است. صحیح؟ بفرمایید. خندان صاحب دونه وخت خدمت وکړ، هیوادوال د خوشحاله وساتل، د تمثیل په برخه کې، د طنز په برخه کې د هغوی د ډېر خدمتونه وکړل. څنګه ده اوس د دغه تمثیلونو، دغه خدمتونو چې کړي دي د هغوی مثلا لکه څه فایده، مثلا څه ګټه د لاسه ترې راوړې ده؟ مثلا مطلب مې دا ده چې اقتصادي ګټه دې ترې راوړې که نه؟ اقتصادی ګټه خو رنگم ببین حالم بپرس. وقتی که به این طریقه میبینین خودتان به چشم سر که زمستان است، ماه جدید است. حتی من توان از زیره ندارم که یک صندلی بانم و یا یک ذره زغال بخرم همون را گرم کنم، یا پیسه چوب و بخاری را ندارم. زمستان تیر میشه، اینی حالت اقتصادی ما به یک قسم تیر میشه. اگر بگویم که نادیده بگیریم میره، باید نادیده نگیریم. بعضی از دوستای ما تقریبا 1 سال یا 1.5 سال پیش یگام امداد کمک کردن، مگر او خالق جانان است که رزق بندای خود در 3 وقت برش. اگر مرغ از در هوا، اگر ماهی از در دریا، اگر حیوانات در جنگل، رزقش برش میرسانه. لیکن یک نفری که کمک کرده باشه او همیشه نمیتونه که زندگی یک انسان تضمین بکنه. کدن ما تشکر میکنیم، خداوند اجر بتیشانه، لیکن او قدری نکردین که کفایت کنه بر ما زندگی ما تامین شود. بیا خدا مهربان است. قدرمون لیدونکو، هغه څوک چې نورو ته به خندا ورکوله، نور خلک به خوشحاله کول، نن دی په خپله ژاړي، په خپله خفه ده. ولې؟ ځکه چې د خدمت کړی مفاد یې نه ده کړی، ګټه یې نه ده کړې. همدغه خدمت یعنی د هیوادوالو دغه ټول ژوند ستړیا هر څه د هیوادوالو دپاره کړي دي، خو نن دی د بد اقتصادي وضعیت سره مخ ده. ګڼې ستونزې لري. تاسې وګورئ د ژمي دغه سړه هوا وګورئ او د خندان صاحب دغه کوټه وګورئ چې نه پکې بخارۍ شته، نه پکې صندلۍ شته، حتی چې یو ګازي بخارۍ هم نه لري چې دی د خپله کوټه پې ګرمه کړي. داریم است، مگر توان از این را ندارم که من روز او را گاز بندازم. از کجا شود؟ از کجا کنم؟ از بخاری، از سرخا
مگر توان از این نیست که روزو را ما گاز پر کرده برم در داده بریم اینجا. خیر است، خدا مهربان است. به می چهره می خفه که باشی، ممثل که هر رقم باشه، می خفه باشه، باز دیگه دل هر کس نارام میشه. خدا مهربان است. ان شاء الله که ما آمدیم امی خدمتگار امروز خود ثبت میکنیم، بیننده هم میبینن ان شاء الله که حتما می برنامه رو ببینه. امی از طریق برنامه چیزی کمک شوه برات بیننده هم میبینن ان شاء الله تعالی که وقدر گفته این پشت زبانه مینوال دیر دی خدای میره بارده. بله بله بله. خاندان صاحب تقریبا څو کال کېږي چې تمثیل ډګر کې د کار وکړ؟ څومره وخت کېږي چې خپله ممثل او تمثیلي برخه کې کار کوي؟ تمثیل په رشته کې تقریبا 50 کاله کېږي چې ما خدمت وکړه، خو په اول مرحله کې یا اول وختونو کې مونږ شخصي محفلونو کې اشتراک کول، بیا نو وروسته په دې وختونو کې نو رسانه‌ای شو مونږ رسانه‌ای شو، لکه سینما چاردی فلم کې هغې کې ما نقش لوبولی، خلک خوښ کړی دا او تقریبا 14 کاله وشوه چې زه تلویزیوني برنامو کې کار کوم. خو د هغو نه زه ګیله نه لرم ځکه زه په خپله عاجزه شوی یم، حوصله هم نشته، حافظه هم نشته، توان مې نشته دی که هغو ما ته ووایم نشم کولی، هغه پخواني خوند، هغه پخواني مزه راکې نشته دی. کله چې لومړی د تمثیل شروع کړ هغه د په یاده لومړی ورځ چېرته د تمثیل وکړه؟ څنګه تمثیل دې وکړ؟ هغه خو په کې و شمشاد کې، هغه د زمری مفکر په نامه یو ممثل دی، ګل کاکا. ګل کاکا هغه یې ویلو بس ما نه کار واخیسته، خو هغه پوهېږي چې دې نه کار اخیستی شو. بیا پیشنهاد وکړو، تقریبا ما 14 کاله هلته تېر کړل شمشاد کې. 14 کاله دې هلته دنده وکړه؟ بله بله بله. دغه دې کله چې تا لومړی امتحان ورکړه هلته لاړې هغې رسنۍ ته لومړی امتحان دې ورکړه، څنګه امتحان یې درنه واخیست؟ هغه ډیالوګ هغه تمثیل دې په یاد ده که نه؟ هغه خو صرف یو داخلېدو په یو صنف دی، داخلېدو او د ممثلین یا دغه متعلمینو حرکات، متعلمینو حرکات با ادب متعلم څرنګه صنف ته داخلېږي او بې ادب شاګرد څنګه سې داخلېږي، او په هغې کې چې بس زه داخل شوم دوی په ما باندې تصدیق وکړو چې ډېره مننه، ډېر اعلی. یعنې ستا هغه راتګ یې خوښ کړ؟ فقط په یو دروازه داخلېدو باندې بې پروا وم، بې پروا وم، د معلم احترام مې نه کول یا دغه مې نه کوله که نه، او بیا یو نیم باادبه داخل شو، د هغو هم بعضو تصدیق شو بعضو نه شو. لکه ستا مثال یو نقش دی که نه، لکه هغه پخوا هغه مثلا هغه زړې مېرمنې به که نه چې یو رقم د چې هغه وطني مفعولي ګډا به یې کوله که نه، هغه ډېره زیاته مشهوره وه. کله ناکله به چې کور کې دغه نقش راته مثلا ته به دریا سره به د یو لاس ته یو ګډا به یې کوله که نه، نو څنګه به هغه به چې مېرمنې ورته نه غوسه کېده چې دا ته خو بیخي مکمل زمونږ غوندې ګډا کوې؟ هغه کې خو خامخا کېده، نو زه مجبور وم چې خپل هنر مخکې ویسم که نه. دې ته ګوره اوس دې په ما باندې نخرې کوي، دې ته ګوره زه به تاسو ته چمبه وغږوم، چمبه خو دلته نشته دی که نه. بسر کوی کابل جانی را بندی را بی بی، ایریش خندی را بی بی، ایریش خندی را بی بی، دا بین موتر تو نسی جای تنگی را بی بی، ایریش خندی را بی بی، دا دا دنگ دنگ دا دا دنگ دنگ دا دا دنگ دا دنگ 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 تر دا دا دنگ دنگ. بعد رخصتی که مردم میره در منزل خود، یعنی از نوکری که برای طرف خانه میرن، بعد رخصتی که میره طرف منزل خود،
استادگاه دم زنگ و کت سنگیره بی بی ایریش خندیره بی بی ایریش خندیره بی بی ایریش خندیره بی بی در بین موتر تو نسی جای تنگیره بی بی ایریش خندیره بی بی ایریش خندیره بی بی بس زمزمه سینما قدر از دیگه کلش مکمل بگویم خب باز نمیشه نه. تمام پیسم در غرفه نسوار مصرف شد تمام پیسه هم در غرفه نسوار مصرف شد متاع زندگیم بر سر دلدار مصرف شد گیلاس و کوزه آبم که تو در خانه میبینی گیلاس و کوزه آبم که تو در خانه میبینی تغاره خمیر و کاسه من بار مصرف شد موضوع از بار مصرف است اضافه کاری کسی میکنه ز دست ایله خرچی زنم در لیسه مریم نمیشنوه نه ز دست ایله خرچی زنم در لیسه مریم تمام پول تنخوایم سر سنگار مصرف شد یگان روزی که میره پیش یک آقای تاویزگر یگان روزی که میره پیش آقای تاویزگر 1000 افغانی هم از خاطر تومار مصرف شد کل زندگی در مصرف تیر شده اگر بالای دسترخوان کمی ترشی نمی باشد بدان که پول باقی مانده در آچار مصرف شد ندارد سیفالدین تاب و توان خرچ بیجا را که از جیب چپم آن دلار و کلدار مصرف شد. های قدرمن لیدونکو خدمتگار خبرونه خاندان سیفالدین خاندان تاسو لیدل په رسنۍ کې خو ما په خبرونه کې څو ځله یادونه وکړه چې اوس د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هیله مونږ چې لاسنیوي کې تر بیا چې زه بشیر احمد اتل دی او بل خدمتګار سره تاسو چوپړ ته درېږم په مهربانه خدای مو سپارم په مخه مخه ښه وخت ولرئ. آرام و مال خاندان صاحب خداحافظ. تشکر سلامت باشید.